مالک ابن دینار رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تېر شوی لوی بزرګ اوس د هغه د بزرګۍ واقعات کتابونو کې شته خو وخت نشته نو هغه نه چا تپوس وکړو په دې خپلو رشته دارو کې وایي دا دومره لوی مقام چې تا له خدای پاک درکړ د دې څه سبب دی هغه وایي زما یو ویلده وه او ډېره زیاته مې خوښه وه بازار کې مې خوښه شوه نو وا مې غېشته ډېره ښایسته وه ښکلې وه خوښه مې شوه وا مې غېشته د هغې نه خدای مال یو ماشومه لور راکړه لور د مور نه زیاته ښکلې وه هغه لور به مې غېږ کې و زه ډېر زیات ورته خوشحاله وم ما به مونځ هم نه کوم ما به روژې هم نه نیولې ما به شراب هم څښل د دنیا چې څه ناروا و هغه مې کول دا ماشومه زما د غېږ کې وه زما به ډېره خوښه وه هر وخت به مې غېږ کې وه نو چې ما به شراب څښل نو دې ماشومې به دیکا ورکړه ګیلاس به یې راناخوا وغورځوه بعد ماشوم هوښیار دا ماشومه به زما په دې دغه کې غېږ کې وه نو چې ما به څه داسې د ګناه کار کو نو دې به ماله څپېړه راکړه حالانکې ډېره پوټینۍ ده بعضې ماشوم له خدای عقل او پوهې ورکړي ډېره زیاته مې خوښه وه دا ماشومه په 2 کالو چې عمر ته ورسېده سره پاسه دا مړه شوه چې مړه شوه وایي زما د زړه بیماري ورپسې ولګېده او دې ماشومې په داسې هم لکه د لیوني په شان انتهایي ورپسې د خپه یم دې ماشومې پسې جاړم ورپسې او قبر له یم ځم واقعي ماشوم ته رب العالمین حضور پاک فرمایي د زړه میوه ویلې ثمرة الفؤاد د زړه میوه ماشومه مړه شوه ورپسې خپه یم ډېر زیاته وایي د 15 د شعبان د شوقدر شپه ده او د جمعې شپه ده او د ماسخوتن مونځ هم ما نه دی کړی ځکه ما خو تاسو ته وایي چې حالت مخکې بل شان ماسخوتن مونځ مې هم نه دی کړی او اوده شومه وایي چې اوده شومه اوس د قیامت میدان یې نه دې کې شپېلۍ وویل شي او دا ځمکه شلېږي او د قبرونو خلک راوځي ځمکه شلېږي او خلک د قبرونو راوځي او منډې دي روان دي میدان ته د حساب کتاب او لوی هیبت دی او لوی غوغا ده او لوی شر شور دی او چغې چغې دي وایي زه هم لاړم و چې د میدان ته لاړم او دا هیبت دی او دا خلک د دې قبرونو نه راوځي قرآن کې به الله فرمایي دا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون نو وایي دې کې یو زیړ ښامار دی اجدها او ما پسې شوی دی خو سور غټ اجدها ښامار دی تک زیړ او هیبتناک شکل یې دی او ما پسې شوی دی زه مخکې مو دا ښامار را پسې دی و یو سړی ولاړ دی د شکل نه ټپ ټیپ دی خو ډېر ښکلی دی ډېر ښایسته دی او تکې سپینې جامې اچولې دي او خوشبویي ترې روانه ده او نور ټپ ټیپ دی ښایسته شکل یې دی مخ شکل جامې ښایسته خوشبویي نو دې سړي له ما ورمنډه کړې ما ویې د خدای بنده ما بچ که دا ښامار را پسې دی وایي سړی ما ته وایي چې ملګري زه تا نشم بچ کولی زما طاقت کم دی په دې ښامار مې وس نه رسېږي د دې ډېر زیات طاقت دی او ډېر مضبوط طاقت دی ده نه دا زه نشم بچ کولی خو داسې وکړه چې مخامخ دې محل ته ورشه دې کې د مسلمانانو امانتونه پراته دي کیدای شي تا ته پکې داسې امانت میلو شي چې د هغې د وجې ته له دې ښامار نه بچ شي وایي زه لاړم هغه قلا ده وایي چې قلا له ورغلم د قلا په غټو دروازو باندې پردې وېداندې دي وایي چې زه ورنږدې شوم ما چغه کړې چې که زما امانت دی کي د خدای خاطر وکړې ما له خپل امانت راکړې غټه اجدها راپسې ده خوري مې وایي دې کې پردې کولو شو وایي چې پردې کولو شو زه ور دننه شومه نو پکې دننه سوړي دي غارونه دي په هغې نورې پردې دي او د ریخمو ښایسته پردې پې وېداندې څوک شته نه ورننوتم قلا ته ما وی ای خود خلکه که دننه څوک یو زما امانت چا سړي ماله راکړې مالکه دا و چې یا به کوتکي یا به تورۍ یا به بل څیز او پې داسې امانت پې مهرباني وکړې ماله راکړې دا اجدها راپسې ده او ډېره خطرناکه ده طاقت یې نه لرمه چې د دې اجدها نه زه بچ شم وی هغه چې دا اواز مې څنګه وکړ نو وی په دې کې د دې نه خلک راووتل د سوړو ماشومان راووتل واړه واړه وی چې راووتل دا ماشومان ټولو او ما اوس وکتل زما هغه ماشومه لور هم پکې ده او دې اجدها پسې رامنډه کړې او چغې په دې اجدها جوړې کړې وی اجدها رانه لاړه
وتښتېده. وی هغه ماشومه لور راله او ما سره په دې غېږ کې کېناسته. وی ما ورته وویل چې بچې ته دلته څه کوې؟ وی راته یې وویل چې بابا زه ستا امانت یم که نه، ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي چې د چا ماشوم هلک وي جینۍ مړ شي او دی پرې صبر وکړي نو خدای پاک به جنت ورکوي. زه ستا امانت یم که نه او ته مې ګوره بچ کړې که نه. وی زه اوس هغه ماشومې ته وایم چې زه دې بچ کړم او وی ما وی چې هلته بوډا سړي خو زه بچ نه کړی شوم او دا خامار او دا کوم ځای نه و؟ وی دا ماشومه ما ته وایي چې دا خامار بابا ستا بد عمل دی او ښه دې سورب کړی دی. بد عمل کې نو دا خامار به دې جوړېږي او ښه دې مضبوط سورب کړی دی چې څومره بد عمل کې دا به سربېږي او دا به د په قبر کې تا ته ناست دی تیار او دا تا ته په آخرت کې هم تیار ناست دی. او دا بوډا سړی چې تا ولیده ښکلي شکل واستا نیک عمل دی خو تا ډېر کمزورې کړی دی، عمل دې نه دی کړی، تا د دې خامار نه نشي بچ کولی، دا نیکي دی د دې ګناه نه او د بد عمل نه نشي بچ کولی. ډېر کمزورې ته خو پې ولرې خو بچ یې نه کړی شوې. او ما دله سپارښت وکړو وی بیا ما ته دا خپله لور څه وایي؟ وی ما ته د قرآن شریف یو آیت ووی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. واه واه، مسلمان للا هغه وخت نه دی راغلی چې د الله د ذکر د وجې نه د ده په زړه کې د خدای پاک عظمت او لویي راشي او یره راشي. وی ما چې بچې ته خو ماشوم هم مړه شوې تا له قرآن درځي؟ وی او بابا مونږ قرآن زده کړی دی، ستاسو نه مونږ له قرآن دا دی. بابا توبه وباسه توبه وباسه که دې خامان نه شي بچ کړی. وی راویښ شم چې راویښ شم لاړم او توبه مې وایستل. نو مالک ابن دینار وایي چې دا لویه مرتبه ما له خدای د ولایت را کړې ده دا د هغې د خوب د ماشومې لور د تلقین د توبې د وجې نه چې ما ته یې توبه وښوله او ما توبه وایستل. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. خدای اخلاص توبه وباسه. داسې نه پښتانه وایي توبه توبه ده بد او چې څوک نه نو بیا حمله په بد. توبه 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 د ګناه نه توبه د مارید په نسوه توبه توبه او ټماټر چې خرڅوي نو څښا پې لاندې او غټ پې د پاسه. توبه 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 د ګناه نه زما توبه ده او تله کې ویاړل دې ورکړي پردې حق بیا وې. توبه 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 استغفار تسبیح د سره دی، تسبیح دې پاړولو واړه یې کړې، دومره تسبیح اړی چې ښه په مګلو دې واړه یې کړې او هلته کې چې بیا پولې ته ودرېږي نو پردی لړل ورکړي. دا توبه ده، دا توبه نه ده. ګناه به توبه څه ته وایي؟ ګناه به پرېږدې او چې دې کړې ده وی خدای معافي غواړم او آینده نه به قصد کوې چې بیا به نه کوم. صبح در کف توبه برلب دل پر از ذوقی گناه معصیت را خندم آیت به استغفار ما. وی تسبیح په لاس کې دی پخلی توبه توبه اوړه کې ګناه وی شیطان نور مخاندې خوشحالې چې زخم یې غر کړی.